د اسلامي امارت واکمنېدو وروسته د افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان او چین ترمنځ ګډ سوداګریز دهلیز د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې د یو شمېر مسؤلانو په شتون کې پرانیستل شو. د بلخ ولایت والي د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پریکړه سوداګریز پرمختګ لپاره یوه لویه لاسته راوړنه یاده کړه. هغه وویل په دې سره به سوداګریز توکي په اسانۍ سره افغانستان ته رارسیږي. واقعا اموال صادراتی و اموال وارداتی ما شما به زودترین فرصت میرسه. اگر از 19 سنبله به این سر ما شما حساب بکنیم، واقعا به ظرف 10 و 12 روز از کشور چین اموال تجار ما شما که به افغانستان میرسه، این یک دستاوردی بزرگ برای ما شما هست. له بلې خوا د افغانستان د اوسپنې پټلۍ مالی او اداري مرستیال یا دهلیز پرانیستل د سیمې هیوادونو اړیکو په پیاوړتیا کې اړین وښود. دا ځای دا یو کوریډور کې دا د موږ ازبکستان، قرغیزستان او چین یو بل ته امتحان سره ورکوي او لا هم په دې امتحان کې سره راګیر یو چې د افغانستان اسلامي امارت هم دا وړتیا لري، دا استعداد لري، دا ظرفیت لري چې هغه دا وطن آباد او دا وطن هغه مستقل وساتي. د بلخ ولایت د ګمرک رئیس خلکو ته یا تجارتي تړون په تړاو مبارکي ورکړه او د اړیکو پر دوام یې ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس وویل چې یا دهلیز پرانیستلو سره به د سوداګرو ستونزې حل شي او د توکو انتقال به ژر او اسانه ترسره کیږي. د دې هیوادو هم له دې افغانستان سره یو ستره همکاري ده او د افغانستان د اسلامي امارت هم له دغه ځورېدلي ولس سره یو ډېره ښه رښتینولي ده او ښه رښتینې اراده ده چې په دې شانو کې منعکسه کیږي. د ازبکستان هیواد د ریل پټلۍ استازي د سوداګرو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د یادونې وړ ده چې له دې وروسته به د چین څخه افغانستان ته د توکو راوړل 12 ورځو څخه په کمه موده کې رارسیږي.